موضوع د غني خان په شاعرۍ کې علامت نګاري. د ټولو نه مخکې به د علامت په هکله لږه خبره وکړم، ځکه چې موضوع چې دغه علامت او غني خان شاعري دا دوه څیزونه دي که نه. نو لومبی علامت دی چې علامت مونږ وپېژنو، هغې باندې به داسې لږ غوندې مختصر خبره وکړم، ساده غوندې، چې علامت چې دی نو دا د انګریزي ژبې سمبل چې دی دا د هغې دپاره په اردو یا پښتو کې دا ټکې لفظ استعمالیږي. او سمبل چې دی نو دا یا علامت دا مونږ نشان ډکشنرۍ کې یا په لغت کې چې د دې کومې معنی دي که نه، نو نشان او اشاره، کنایه، سوراخ وغیره دا په ډکشنرۍ کې د دې معنی کېږي. سمبل چې دی نو دا د وی چې دا د یوناني لفظ نه انګریزي، د یوناني ژبې نه انګریزي ته راغلی دی. دا د یوناني ژبې لفظ دی چې د یوناني نه انګریزي ته راغلی دی. د یوناني ژبې لفظ دی او سمبالین SYMBOLINE دا د سمبالین نه اخیستی شوی دی او معنی یې دا دوه څیزونه یو ځای ایښودل، یا په نورو معنو کې د یو څیز په ځای باندې بل څیز ایښودل. اوس په دې تعریفونو ته که مونږ وګورو که نه، نو دا پوره وضاحت ترې نه کېږي د علامت په هکله کوم چې مونږ اصطلاح استعمالو. دا بله یا په نورو معنو کې یو څیز د بل ځای په ځای ایښودل. او په ادبي اصطلاح کې مونږ علامت چې دی که نه، هغې څیز ته وایو چې هغه یو داسې مبهم غوندې څیز وي او د هغې په شا باندې یعنې زیاتې معنی، یعنې د هغې چې کومه خپله حقیقي معنی ده د هغې هغه به ترې مراد ني، د هغې نه به شاته چې کوم مطلب اصطلاحي معنی ده یا د هغې په شا چې کومې پټې معنی هغې هغه به ترې نه مراد وي. لکه فرض که مونږ سپرلی ووایو که نه، د سپرلی نه به هغه سپرلی مراد ني، بلکې د دې نه شاته چې کوم د دې مفهوم دی هغه به ترې نه مراد وي. د دې سره بیا یو ځای زموږ سره چې کوم څیزونه استعمالیږي نو هغه یو اشاره ده، یو نشان دی او یو استعاره ده. دې درې واړو څیزونو کې هم دغه لږ غوندې فرق دی چې اشاره شوه یا نشان شو یا استعاره شوه، هر څوک دا درې واړه څیزونه د یو بل نه جدا جدا دي، خو د دې درې واړو څیزونو معنی چې ده هغه یوه او خاصي او ټاکلي، او علامت چې دی نو د هغې معنی یوه خاص ټاکلی یا متعین ني. ټیک شو. بیا د علامت قسمونه ځینې پوهان ذکر کړي چې لومبی فرایډ د هغې ذکر کړی دی چې فرایډ د دې دوه قسمونه ذکر کړي چې یو ته عارضي علامت وایي، یو ته دایمي علامت وایي. نو عارضي هغه وي چې دا د وخت یا د هغې اثر پیداوار، یعنې د هغې نه چې ته یو څیز راوچت کړې لکه ته یا مطلب مشین راوچت کړې که نه او هغې له معنی ورکړې یا دا نړۍ د مشین په شکل کې دغه کړې که نه، دغې ته هغه بیا عصري علامت وي، او دویم ته هغه دایمي وي. عارضي چې دی دې ته عصري یا د اثر پیداواري ده، او بل قسم چې هغه ښیي نو هغه وي چې دایمي چې دی نو دا مونږ ته د اساطیرو نه یا چې کوم دیومالا دي د هغې نه یا د مذهبي چې کوم رسومات دي د هغې نه چې کوم مونږ کوم علامتونه راوباسو نو هغې ته مونږ بیا دایمي علامت وایو. خو دوی دوه ذکر کړي دي، د دې نه علاوه زیات پوهان چې دي نو هغه د علامت قسمونه چې دي نو هغه درې ذکر کړي. زیات خلک چې دی په دې متفق چې د علامت درې قسمونه دي.
او ایرک فروم یو مغربي لیکوال دی، هغه وایي چې د دې 3 قسمونه دي. یو روایتي دی او یو اتفاقي یا حادثاتي قسم دی، او دریم چې دی نو هغه افاقي دی. یعنی روایتي علامتونه، اتفاقي یا حادثاتي علامتونه او افاقي علامتونه. روایتي علامتونه چې دي نو هغه وایي چې یاره دا د یو نسل نه بل نسل ته چې دی هغه منتقل کیږي او اکثر د دې معنی چې نو هغه متعیني لکه خاصي. هغې کې سړی چې واوري نو د هغې څه داسې خاص لوستونکي ته یا اورېدونکي ته په هغې کې څه خاص دقت نه پېښېږي. نو کیدای شي چې د دې نه د ده مطلب یا داسې نشان طرف ته یا استعارې طرف ته هغې ته دا څیز چې دی نو هغه لږ ورنږدې دی. دویم قسم چې دی نو اتفاقي یا حادثاتي ته هم دغه فروم وایي چې دا اتفاقي یا حادثاتي دا شخصي او یا ذاتي علامتونه هم دی ته هغه وایي، ځکه چې دا یو انسان چې دی نو هغه د ځان نه تخلیق کی، د ځان نه په یو لفظ کې معنی ایښودل. یعنې هغې لفظ کې چې دی نو نور خلک په هغې کې هغه معنی نشي ایښودی، او یو لیکوال چې دی یا په یو لفظ کې یا په یو څیز کې هغه معنی کیدي او هغې ته بیا یو داسې لاره پرېږدي چې لوستونکی چې دی نو هغه په هغې لاره باندې د هغې معنی هغې مفهوم ته چې دی نو ځان رسي. خو حادثاتي یا ذاتي علامتونه چې دي نو هغه لږ لوستونکي ته لږ ګران وي، ځکه چې هغه خو مطلب معنی متعینې ني، خو بیا لیکوال یا لیکونکی چې دی نو هغه به بیا دومره شعور یا دومره تجربه به هغه لري چې د دې شاته چې د هغه کوم مفاهیم دي یا معنی دي نو هغې ته به لوستونکي له یو داسې لاره به ولې ورکړي چې دی په هغې باندې هغې طرف ته لاړ شي، نو دا به بیا ټیکي. که فرض که دغه لاره ورته نه یا په دې کې زیات مشکل نو بیا لوستونکی چې دی هغه بیا د دې نه هغه د علامت چې کوم په هغې کې صلاحیت پروت دی یا د هغې چې کوم تنوع په معنوي نو هغې ته بیا لوستونکی چې دی هغه نشي رسېدی، هغه بیا ستړی کېږي. دریم قسم افاقي علامتونه چې دي نو هغه دا چې د هغې مطلب دی چې په هغې باندې د دنیا یا د نړۍ په هره خطه کې چې دی نو انسان پوهېږي، لکه اور شو، اور له ته معنا ورکړي، یا اوبه شوې، هوا، رڼا، که نه نور، سپوږمۍ، دغه شانتې دا څیزونه چې دي نو دا د نړۍ په هر ګوټ کې د دې علامتونو هغه معنی چې دي نو خلک پېژني، دې ته افاقي وایي. دا د علامت په هکله مختصر غوندې خبرې وې، او اوس به راشم د غني خان شاعرۍ طرف ته، چونکې ما خو هغه شانتې دغه نه ده کړې څنګه چې په کار وه، ټایم کم و، داسې جوره غوندې مطالعه مې نه ده کړې، خو هسې سرسري ته تېره شوې یم. خو د غني خان شاعري چې ده نو مجموعي طور که هغې ته مونږ وګورو نو په هغې کې ډېر زیات ابهام پکې پروت دی. چې سړی لولي که نه نو هغه ډېر څیزونه داسې دي چې هغه عام فهم او ساده هم دي، سړی پرې زر معنی ته ورسي، او ډېر څیزونه داسې دي چې هغه ابهام لري، واضحه ني. او چې کومه شاعري واضحه ني په هغې کې ابهام وي نو لازمي خبره ده چې هغه به علامت طرف ته لاره ورکړي، ځکه چې علامت دپاره ابهام کې چې دی نو دا لازمي څیز دی. که ابهام په یو څیز کې دي نو هغه علامت کېدی نه شي، ځکه د هغې معنی چې ده هغه بیا ټاکلي. بله خبره ده چې د غني خان د شاعرۍ په هکله عمومي خبره کومه چې د هغه ژبه چې ده نو هغه ډېره زیاته ساده ژبه ده، د کلو کوڅو ژبه ده، د پټو ژبه ده، د عامو خلکو د زمیندارو ژبه ده. لکه هغه ښایسته زیات ځایونو کې هغه ښایست نه وي بلکې خیشت ورته وي، لکه هغه د هغوی او علاقایي خبره ده که نه. او دغه شانتې چې موږ وایو کوي، لکه ادبي ژبه خو دا چې ګرمیټیکلي ته لفظ پوره ځای ته به رسوي، کوي نو هغه وي کوي که نه. نو داسې غوندې کې هغه د دې څیزونو بلکل خیال نه دی ساتلی، بلکل د پټو او د کلو هغه لهجه او هغه ژبه چې ده هغه استعمال کړې ده. او چې څومره د هغه شاعري چې ما ولوسته دغه احساس پکې ماته وشو چې یاره هغه ثقیل او یا دغه شانتې ادبي لفظونه چې دي نو دغه ثقیل لفظونه چې کوم دي درانه درانه د هغې نه لکه داسې ښکاري چې شعوري طور یې ځان د هغې نه
ساتلي. ځینې پوهان دا وایي چې یاره غني خان یو صوفي شاعر دی که نه، نو کیدای شي چې هغه په شاعرۍ کې د تصوف ځینې اشارې مخې ته راځي. خو دومره ده چې صوفیان چې نو هغه اکثر ترک دنیا یي که نه، هغه دنیا چې ده نو هغه هغې له لته ورکي او دغه د کم ذات سره چې د هغوی مینه وي د صوفیانو صرف هغه اخلي او دنیا ته هغه ډېر زیات سپک ګوري که نه. نو خو غني خان یو داسې څیز دی چې لکه کیدای شي چې دا یا د هغې روایتي صوفیانو نه بدلي او یا کیدای شي چې یي نه صوفي که نه. زه وایم چې لکه کیدای چې یي او که فرض کړه یو سړی وي چې دی نو هغه هم ټیک وي، لکه هغه دنیا له چرې داسې کله کله خو پکې لږ د دنیا نه هغه دغه وکړي که نه، خو ډېر ځایونه چې ده نو هغه دنیا چې ده غواړي او د دنیا دپاره چې دی که نه هغه جنت هم ورکول غواړي چې ستا دا جنت چې دی نو دا واله او ما له دنیا راکړه که نه. نو دغه شي چې دی نو زه یم چې بیا د صوفیانو هغه روایتي چې کومه لاره ده د هغې نه دی بیا بدل غوندې دی. نو ځکه زه یم چې که فرض کړه دې ته داسې پوخ صوفي ویل چې دی که نه نو هغه نه دی په کار. او هسې عام غونده کې خبره ده چې کومه شاعري ګرانې سړی پرې پوهه نه شي چې یاره زما دا چاته د تصوف شاعري ده موږ پرې نه پوهېږو، ډېر دا سړی پکې ډېر جوور تللی دی که نه. نو کیدای شي دغه وجه وي چې لکه څوک پرې نه پوهېږي زه دا غني خان چې دی نو صوفي دی او یا تصوف. نو د هغه یا کیدای شي د هغه خدای چې دی نو هغه هم د روایتي مولانو هغه خدای نه دی چې بس هغه د خدای نه مطلب دی چې ګیلې کړي او خفه کلکې دې کړي او وایي ورته چې یاره ما له دا څیز راکړه او دا کار دې ټیک دی او دا دې ټیک نه دی که نه. یو ځای کې وي چې یاره دې دنیا ته خو چې ګورم نو لکه خلک وي چې ته خو موجود یې خو لکه چې ته یې نو دا لین خو چې څنګه روان دی داسې ښکاري چې ته اړو یې نه که نه. نو داسې غونده کې خبرې هغه د خدای پاک سره کي او یو ډېر زیات څه بې تکلفه غوندې تعلق د هغه د الله تعالی سره سړی وي چې څه ملګرتیا دوستانه غوندې ده ورسره سړی چې د خپل دوست سره د یو ملګري سره هغه ازادې غوندې خبرې کړي که نه، نو هغه څیز د ده په شاعرۍ کې زیات دی. او د هغه په شاعرۍ کې چې دی علامت دی نو علامت پکې شته، ځینې نظمونه ځینې شعرونه چې دي نو هغه علامتي بڼه لري که نه. لکه ځینې ځناورو باندې نظمونه لیکلي دي چې هغه علامتي دي، ځینې ځناورو باندې نظمونه لیکلي چې هغه بالکل علامتي نه دي، خو په ځینو باندې لیکلي دي نو هغه علامتي دي. یا به فرض پته نه لګي یا به شوي یا به هسې بغیر ارادې نه به کېدي. زه وایم چې لکه ده چې دا کوم علامتي نظمونه لیکلي دي نو زه وایم چې دا لکه ډېر نظمونه داسې دي چې هغه صرف په فرض کړه په منګه کې لیکلی دی نو لکه هغې کې بالکل څه نشته، او په بعضې څیزونو یې چې لیکلی دی لکه چینجې یا داسې تورانکه یا داسې هغې کې بیا هغه علامتونه شته. نو زه هم لکه داسې ښکاري چې لکه دغه علامتي شوی د ده نه داسې څه غیر ارادي شوی دی، یعنې ده کوشش دا نه دی کړی خو بس هغه معنی چې ده نو د هغې نه په خپله راوځي. لکه د مثال په طور د هغه ځینې شعرونه نمونې دپاره وړاندې کومه چې توره شپه دی کله کله د غمونو انبار راوړي، کله توره شپه دی کله کله د غمونو انبار راوړي، کله شمع ساقي راشي او خیام او ستار راوړي، کله توره شپه لحد شي هر څه ورک کړي په تیاره کې، کله رنګ او خمار راوړي کله شرنګ او دلدار راوړي. نو دغه تیاره یا دغه شرنګ او دلدار که نه دا څیزونه چې دي نو دا بالکل علامتي څیزونه دي، ځکه دا موږ داسې په یو خاص چوکاټ کې د دې هغه بندېدي چې دي نو هغه ګران دي. بل دا چې د غني خان په شاعرۍ کې د یو بل جهان تصور چې دی نو هغه بار بار مخې ته راځي که نه، یو داسې جهان چې هغه په دې دنیا کې یا شته نه پته نه لګي خو د هغه په ذهن کې د یو بل جهان تصور پروت دی
او هغه د بل جهان هغه تصور چې دی د هغې هغه بېقراري چې ده که نه نو هغه د هغه په شاعرۍ کې په زیاتو ځایونو کې سړي ته مخې ته راځي. لکه د مثال په طور خدایه ستا وړه دنیا مې نه ده خوښه، ماله راکړه خپله لوی جهان کې برخه، چې کوم ځای کې بې ګناه ګناهګار نه وي، چې کوم ځای ژبې چړې د اغیار نه وي. دا داسې اشعار دي چې د دې نه پس هم دغه جهان چې دی هغه ښودلی شوی نه دی، خو داسې یو تصوراتي غوندې جهان دی او هغه غواړي نو دغه ځان له یو علامتي څیز دی که نه، سړي لوستونکي دغه کې چېرې دی به کوم جهان غواړي. خو بهرحال لوستونکي چې دی ته ګوري یا د هغه د جهان چې د کوم بېقراري د هغه په دې شاعرۍ راخوره ده، دلته کې لوستونکي هم ځان له په ذهن کې یو هغه شان جهان بني کوم چې د غني خان هغه دی، او یو بل جهان ځان له په ذهن کې تیاري او هغې ته په خپل تصور کې ځي. نو دغه هم د علامت یوه نښه کیدی شي که نه. کله دغه جهان لکه د مثال په طور یو نظم دی که نه چې سترګو د جانان کې زما ښکلي جهانونه دي، را دې کړه وا دې خله دنیا زه وږې ستا د دنیا. نو دغلته هم هغه پته نه لګي چې دې کوم جهانونه یادي، داسې ځای په ځای دغه بل جهان د تصور چې دی په علامتي بڼه کې د ده په دې شاعرۍ کې ځان ښکاره کي. لکه د مثال په طور یو نظم دی پټ جانان. نو دغه پټ جانان هم یو داسې څیز دی چې هغه وایي چې یاره زه ستا نه خدای پاک دې وي چې غواړم، خو لکه دغه پټ جانان یو داسې جانان دی چې لکه د هغه نوم چې دی اخیستل چې دی هغه کفر دی، او د دغې پټ جانان دپاره هغه وي چې شر دا مطلب دی چې رواج او دستور او اسلام او پښتو هر څه چې دی نو هغه زه قربانوم، دې ته تیار یم. خو لکه دغه پټ جانان چې دی هغه د خدای پاک نه غواړي او دا وي چې د ده نوم اخیسته کفر دی، خو نوم نه ښیي چې دا جانان څه څیز دی یا څوک دی. نو د پټ جانان په نوم باندې هغه روغ نظم لیکلی دی. دغه شانتې دغه پټ جانان یا پټ محبوب یو بل نظم دی پټه محبوبه. نو هغې کې هم دغه شانتې هغه دا اظهار نه کړي چې دا پټه محبوبه څوک ده، نه یې نوم لي، دنیا ده که آخرت دی که انقلاب دی که څه شی دی که د خدای ذات دی. نو دغه څیز هغه په دغې نظمونو کې نه ښیي، چې نه یې ښیي نو ځکه هغه معنوي تنوع په یې کې پیدا کیږي که نه. دغه شان بېقراره نومې نظم دی که نه، په یې کې وایي چې نو ای بېقراره ځیګره زما نور هم بېقراره شه، ووینه د نور جهان ته پورته د غباره شه که نه. دلته هم هغه د نور د جهان یا د بل جهان چې کوم پټ جهان دی د هغې هغه غوښتنه کي. کله کله دغه علامت چې دی د جهان نه یو خوشې سارا ته او بیابان ته هم ځي، خو دغه خوشې سارا او بیابان چې دی نو هغه هم چې سړی سوچ کړي نو لکه نه معلومیږي چې دا دې څه ته وایي که نه. او کله پکې د ګل په بعضې نظمونو کې دا دي چې لکه په هغې کې بیا د سور رنګ هغه دغه چې دی هغه پکې زیات دي، لکه سور ګل پکې ډېر زیات ستایي که نه. او دغه شانتې لکه هی هی زما لیلا یو نظم دی چې په دې کې بلکل هغه سور رنګ راخور دی، او بیا په دغې وایي چې یاره مونږ وایي چې دلته کې به ګلې لالا چې دی هغه به راشي، او دغه شانتې سور ګلاب به راشي، او د محبوب سرې شونډې به راشي که نه. او دغه نو په دغه ټول نظم باندې یو سور رنګ راخور دی او یو دروغجن غوندګې سړي ته اشارې کي چې لکه مونږ وایي چې یاره مونږ ته به یو لیلا به راشي هغه به داسې داسې، خو په هغې لیلا باندې زیات سور رنګ خور دی. دغې ته زه چې ګورم نو لکه کیدای شي د هغې وخت کې چې کوم انقلابي خلک وو که نه سوشلیزم والا، زه یم چې دا لکه په هغوی باندې یو طنز غوندې ښکاري. دغه څیزونه هم د هغه په شاعرۍ کې دي.
او دغه شانتې لکه تورانکه نظم یا چینجي نومې یو نظم دی چې په هغې یو باغ دی، په هغې کې ونې دي او په هغې ونو کې یو چینجي اړم شوی دی که نه، او هغه خوري او د هغې دپاره چې هغه کوم ډاکټر راولي نو هغه هم مطلب دا چې د هغې چینجي سره سمجوته غوندې وکړي، بیا هغې له سمه دوایي نه ورکړي. نو لکه زه داسې ګڼم چې دا چینجي چې دی که نه، دا باغ چې دی یا دا ونه چې ده دا د وطن دپاره هغه استعمال کړي دي. دغه معنی ترې راوځي چینجي چې دی نو هغې خلکو دپاره که نه چې هغه دا ملک خوري یا د دې زیلې کټ کي که نه، او د دې علاج کوونکي هغه خلک چې هغه د دې د علاج دعوې کي چې موږ سره علاج شته خو هغه د ټیم سره خرڅېږي که نه. دغه یو پوره علامتي معنی دغه ټول نظم ورکي. دغه شان تورانۍ هم یو علامتي نظم دی که نه، چې تورانۍ یا تورانکه چې ده نو دا اسم که سړي وګوري نو دا چې کله دا شپه په ختمېدو شي که نه، دا بیا په دغه ټیم کې لا پوره ورځ نی، بلکې خو صرف د ورځې دا آثار یې لا بانګونه هم نه ویلی شي. او تاسو که چېرته غور کړي که نه نو یا کاذب او یا صادق، خو لکه دا تورانکه داسې څیز دی چې د په داسې ټیم کې اوازونه شروع کړي چې د سار هغه ټیم رانږدې کېدو والی. دغه شان تورانۍ یو نظم دی چې په کې هغه ته تورانکه اوازونه کوي او دی ودوي چې ما وایي چې ته به د سحر زیری راوړی داسې به وکړې هغه که نه، هغې ته هغه خپلې خبرې کي. نو په دغې کې هم مطلب دی چې په انقلاب باندې یا په ازادۍ باندې د پاکستان ازادي شوه که نه، هغې باندې کیدای شي طنز شوي پکې که نه، چېرې موږ ته څه وښودلی شو، بیا چې موږ دلته رالو نو موږ ته څه راکړی شو. دغه ټول یو دغه غونته کې صورتحال و غیر واضح او د دغې زیات خلک ښکار شوی دی. لکه وایي که نه چې خو چې ستا پیغام د نوي سبا واورم، په دغې تورانۍ نظم کې وي لکه ګل چې د سپرلي واوري پیغام، تیاره یې کړم په تمه د رڼا شم، په لحد کې وسکم د مستۍ جام که نه. نو دغه هغه کې یو امید چې دی نو هغه ښکاره کېږي. او دا نظم چې دی دا هم هغه په جیل کې لیکلی دی، کېدای شي د هغه مطلب نه یا د جیل د دې ماحول نه د وتو خبرې یا دا تورانۍ چې ده د هغه څوک ملګري هغه ورله څه خبر مبر راوړي، دا هم کېدای شي. نو دغه ترېنه کېږي که نه سړي ته. دغه شانتې بورا باندې چې دی نو یو نظم لیکلی دی او په هغې کې عام طور همون بورا د یو عاشق دپاره دغه کړو که نه، هغه داسې کړي چې په بورا باندې طنز کړی دی چې بورا هغه د داسې کس دپاره علامت کړی دی چې هغه بلکل ابن الوقت دی چې د وخت سره بدلیږي را بدلیږي. نو هغه بورا ته وي چې کله ته خو یو داسې څیز یې چې ګل تازه یي جو ته هغه له راځې ده او چې ګل نی نو بیا ته نه ښکارې، نو ته یو داسې څیز یې چې لکه ته خو سوچ دې نشته خو بس په خپل مطلب په سر راغستی. نو دغه هم یو علامتي غونته کې دغه خلکو لپاره علامت کېدای شي. بهرحال نور به پکې هم داسې ډېر شي څیزونه یي. د غني خان شعري چې ده نو هغه کاته غواړي، په جوور نظر کاته غواړي. ما هغه شانتې ټیم ما ته میلاو نه شو، ما هغه شانتې ونه کتلی شوه، خو هسې سرسري غونته کې کتاب مې داسې نیمې ته رسولی په هغې کې چې څه راغلي وو نو هغه مې هم داسې سرسري غوندې نوټ کړي وو، نوټس مې ترې اخیستي وو. نو مجموعي ته د خبره به دا وکړم چې د غني خان شعري چې ده نو هغه د شعر چې کوم قواعد دي که نه نو هغه اکثر ځای په ځای د هغې نه وځي. لکه یو نظم چې دی هغه به په یو بحر کې شروع کړي، یو وزن کې یو ځای ته ورسي، هغه بالکل ځای نه به بدل شي، بل بحر وزن به شروع کړي. هغه شانتې بیا یو څو مصرې به په هغې کې ولیکي، بیا به هغې زوړ ته راشي، بل ځل به ترېنه بیا داسې طرف ته لاړ شي چې هغه د هغې سره اړو څه د غني نو هغه دغه د اصولو د قواعدو هغه پابندي چې ده نو هغه ډېرو ځایونو کې ماته کړې ده. او ځکه خلک وایي چې دی چې و نو دا یو رومانوي شاعر و که نه، زیات خلک دته دا وي چې په دغې بنیادونو هم دا څیزونه یا د معاشري روایات چې دي نو هغه نه مني، مذهب باندې هغه ټپونه دي که نه، او دا بنیادي څیزونه د رومانټیسزم سره تعلق ساتي.
نو دغه څیزونه د ده سره ډېر زیات دي. بله خبره مې ما وکړه چې د هغه په دې شاعرۍ کې چې زه مجموعي طور ګورم که نه یو مستقل بېقراري غوندې پکې سړي ته ښکاري او هغه بېقراري چې ده نو هغه یو نامعلومه غوندې بېقراري ده. هغه چې سړی لولي او داسې په غور سره یې لولي که نه نو چې څومره د غني خان عمره خو پته نه لګي چې هغه به څنګه محسوس کړي خو لوستونکي هم د ځان سره هغې بېقرارۍ طرف ته راکاږي بیایي. دغه پکې یو بله خبره ده. بله دا چې د هغه شاعري چې ده که نه نو ډېر خو پکې داسې نظمونه هم شته چې هغه ډېر زیات سطحي هم دي خو د هغه شاعري چې ده مجموعي طور هغه لوستونکي ته چې دی که نه چې کومه بنیادي خبره ده پکې او ډېره اهم ده هغه لوستونکي ته د فکر دعوت ورکړي. یعنې د هغه شاعري چې ته لولې نو ته به په هغې باندې لازمي فکر کوې او یو کامیاب شعر ځینې یو د غم دې تیوري ده یا یو تنقیدي دبستان به ورته وایو چې لکه ښه شعر هغه دی چې هغه تا ته د فکر دعوت درکړي یا ته هغې مفهوم ته ځان رسې که نه چې هغې مفهوم ته ته رسې چې په لاره باندې تا ډېر څیزونه لیدلي